بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د لاپته افرادو لپاره یو درناکه ناولې وه. که څنګه تاسو ته پته ده چې پښتون تحفظ مومنټ په هر ضلع کې یوه ورځ د میسینګ پرسنز لپاره به خصوصي ورکوي او لکه څنګه دلته وشوله دغسې ډیخان کې شوې وه. اوس به نیکسټ چې کومه درنه ده هغه به په مومند ضلع کې وي. نو هلته هم بې شمېره یعنې ډېر زیات میسینګ پرسنز دي. دغسې به دغه چې کومه لړۍ ده دغه به روانه وي. دا یوه سلسله ده د درنو چې دا یو یعنې که څه زموږ چې څه د واده د خپل کام سره کړې وه چې دوی چې کومې دغه ستونزې دي د هغې باندې به ښه کلاک ورسره ودرېږو. نو دغه به اوس انشاءالله چې هره ضلع ته به موږ ځو او هلته به یوه ورځ درنه خصوصي د لاپته افرادو لپاره کوو. دغه رنګه بیا نن چې کومه درنه وه په دا کې ډېرې زیاتې فیملیانې هم راغلې وې او په کې بیا زنانه هم زموږ میندې هم ډېرې راغلې وې. خپلې بچو هغه ورسره راوړي وو، معلومات یې ورسره راوړي وو. ډېرې زیاتې یعنې سټوریانې داسې وې چې یو کس ته یا مورکۍ وه چې هغه بچی د سعودي عرب نه راغلی وو، ډېر کالونه پس راغلی وو او چې کله واپس تللو نو یک ټایم کې ولې کرونا شروع وه. نو دغه کرونا د وجې دی تم شوی وو، دی بهر ته نه پرېدلو او بیا دلته چې کوم دی داسې یوه ناخوشګوار واقعه وشوله چې په هغه کې دی راونیولو. دغسې یعنې ډېرې زیاتې داسې چې کوم دي چې وړوکي هلکان دي دغه دوی د ځان سره وړي دي او کال نه زیات ټایم کېدلو. ځینې بیا داسې وو چې ډېر کالونه کېدل. نو داسې خلک چې کوم دي دوی بېدرکه کړي دي. موږ دا وایو چې دوی که څه هم جرم کړی وي قانون باید هغه اپلای شي. عدالت یې دغې لپاره جوړ کړی دی چې دوی دغه پرېکړه وکړي چې آیا دوی دغه جرم څه کړی دی که نه دی کړی، یا دوی چې کوم دي ته سزا ورکړی شي که دوی رها کړی شي. نو دغه د ریاست نه موږ غوښتنه په دغه درنې کې کوو.